نمبر 1 دومره غټه خبره نه ده. No big deal. No big deal. ما هغه ته رشوت ورکړ. I greased his palm. I greased his palm. هغه یو کبرجن سړی ده. He is a big-headed guy. He is a big-headed guy. زه تا بادشاه کومه. I make you king. I make you king. ته په جوب کې نسوار لرې. Do you have quid in your pocket? Do you have quid in your pocket? په جوب کې نسوار در سره شته یعنی نسوار لري. د quid معنی ده نسوار ته ویل کېږي په انګلیسي کې quid. هغه لس کلن بند تېروي. He is serving 10-year sentence. He is serving 10-year sentence. Serving معنی تېرول. sentence ویل کېږي سزا یا بند. هغه چاقو راوباسه. He took out the knife. He took out the knife. Knife چاقو ته ویل کېږي. took out معنا د take out دویم حالت معنا دی راباسل له جوب څخه راوباسل یا له بل شي څخه. انصاف خو انصاف ته. Fear is fear. Fear is fear. زه به له تا څخه خپل غچ واخلم. I will take you my revenge. I will take you my revenge. take معنا اخیستل. revenge معنا غچ. بیا هغه خبره شوله. Here we go again. Here we go again. دا یو اصطلاح د expression ده یعنی بیا هغه خبره شوله. ته همیشه یا هر وخت زما سپکاوی کوي. Always you put me down. Always you put me down. Always you put me down. موږ بېوسه یو یا زموږ لاسونه تړلي دي. نو په انګلیسي کې به وایو our hands are tied. Our hands are tied. زموږ لاسونه تړلي یعنی موږ بېوسه یو. موږ هیڅ نشو کولی. د بریا په هیله. نو په انګلیسي کې به وایو break a leg. break a leg. د بریا په هیله. یا good luck هم ورته ویل کېږي. good luck د بریا په هیله یا ستا د کامیابي په هیله. good luck. زه غواړم چې سر جوړ کړم یا زه غواړم چې ویښتان جوړ کړم. نو په انګلیسي کې به وایو I would like to get a haircut. I would like to get a haircut. Get a haircut تمنه د سر ویښتان جوړوله. ویښتانو جوړولو ته ویل کېږي get a haircut. آیا دا $10 ارزانه کولی شي؟ نو په انګلیسي کې به وایو Can you knock up $30 it? Can you knock up $30 it? آیا دا $10 ارزانه کولی شي؟ knock up لیکيږي ارزانه کول. knock up ارزانه کول.
ما ته یې پرېږده. نو په انګلیسي کې به وایو leave it to me. leave it to me. ما ته یې پرېږده یعنې زه ترسره کوم دا کار. leave it to me. ټوله یوه خبره ده. نو په انګلیسي کې به وایو all the same. all the same. all the same. زه داسې فکر نه کوم. I don't think so. I don't think so. زه داسې فکر نه کوم. دا هغه وخت استعمالیږي کله چې تاسو نه رضایت ښایئ یا یو چا سره په یو خبره موافق نه یئ نو تاسې ورته وایئ چې I don't think so. زه داسې فکر نه کوم چې داسې به نه وي. نمبر 1 پرېږده چې خلک لاړ شي. Let the people to go. Let the people to go. ستا زوی بې لارې ده. Your son is pathless. Your son is pathless. ما ته یوه کوټه یا اتاق په کرایه ونیسه. Rent a room for me. Rent a room for me. دا زما په ژوند کې یو خنډ ده. It is an obstacle in my life. It is an obstacle in my life. هغه مه خبروه. Don't aware him. Don't aware him. ما ته لږ مړۍ راوړه. Bring me some food. Bring me some food. هوا سړیږي. The weather is getting cold. The weather is getting cold. چای ګرم کړه. Heat up the tea. Heat up the tea. هغه در سره خبر کړه. Inform him. Inform him. ما کار ته پرېږده. Let me work. Let me work. ستا مقصد څه دی یا ستا مطلب څه دی. What do you mean? What do you mean? بخښنه غواړم لږ ناوخته شومه. Sorry I got late. Sorry I got late. دا یو ستا دی. This one is yours. This one is yours. ډوډۍ یا مړۍ تیاره ده. The food is ready. The food is ready. اوس زما نوبت ده. Now it is my turn. Now it is my turn. ما ته یوه پیاله چای تیار کړه. Make me a cup of tea. Make me a cup of tea. ته زما غږ اورې. Can you hear me? Can you hear me? دننه راشه. Come inside. Come
inside. هغه لوښي مینځي. He is washing the dishes. He is washing the dishes. صفا خبره وکړه. Say it clearly. Say it clearly. ته نغدې پیسې لرې یا ستا سره نغدې روپۍ شته؟ نو په انګلیسي کې به وایو Do you have cash? Do you have cash? cash معنا نغدې پیسې یا روپۍ. دا په خپله وکړه. Do it yourself. Do it yourself. هیڅوک هم پوره نه دي. Nobody is perfect. Nobody is perfect. دا واخله یا مهرباني وکړه. نو په انګلیسي کې به وایو Here you go. Here you go. Here you go. هغه ستا څه کیږي؟ Who is he to you? Who is he to you? جامې دې واغونده یا کالي دې واغونده. نو په انګلیسي کې به وایو Put on your clothes. Put on your clothes. تیره شپه توپان و. There was a storm last night. There was a storm last night. There was a storm last night. Storm ملکیږي توپان ته. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.